قرآن کریم کې الله رب العالمین یو څه کسانو ته د فاسق الفاظ استعمال کړي چې دا فاسقان یو د اغینا سورې توبه کې الله رب العالمین فرمایي څوک چې په منکرات او امر کې دا انسان فاسق دی او همدارنګه سورې مائده وسلوخ کې وایي څوک چې د الله رب العالمین په قانون باندې فیصله نه کوي دا انسان فاسق دی او همدارنګه سورې حشر لسل نمبر آیات کې وایي څوک چې الله رب العالمین نه یادې دا بندم فاسق او فاجر انسان او همدارنګه سلورم نمبر سورې نور کې وایي سلورم نمبر آیات کې څوک چې په پاک لمن خو باندې تور او تهمت لګي دا انسان فاسق دی او پنځم نمبر الله رب العالمین فرمایي سورې توبه کې څوک چې د نیکیونو خلق منع کوي دا انسان فاسق او فاجر انسان دی او شپږم نمبر الله رب العالمین فرمایي څوک چې وعده خلافي کوي دا بندم فاسق دی اوم نمبر الله رب العالمین فرمایي څوک چې خپل ولي خطا کوي ختمي دا بندم فاسق دی او اتم نمبر الله رب العالمین فرمایي څوک چې په دې ځمکه کې فساد کوي دا بندم فاسق دی الله دې موږ تاسو کې